سلامونه دوستانو ستړي مشئ الله تعالی دې وکړي چې روغ به وای راته. دوستانو متحده عربي اماراتو په هغه هیوادونو باندې د پروازونو خلاصولو بندیز لرې کړ کوم چې د دې هیواد له لورې څو میاشتې مخکې په دغه هیوادونو باندې لګېدلی و. نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکړم چې دا بندیز د کومو هیوادونو څخه لرې شو، کومو کسانو ته به اجازه ورکوی کېږي چې بیرته متحده عربي اماراتو ته لاړ شي، کوم چا چې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی هغه به څه کوي. دغه واړه معلومات ما سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. ښه دوستانو متحده عربي اماراتو نن اعلان وکړ چې دوی به د 9 میاشتې 12 تاریخ څخه واړه هغه کسانو ته بیرته د راتللو اجازه ورکړي کوم چا چې واکسین مکمل کړي دي، خو واکسین باید WHO له لوري تایید شوي وي. خوشبختانه چې افغانستان کې کوم واکسین تر اوسه پورې شوي دي هغه واړه WHO له لوري تایید شوي دي. بل باید دغه فعاله ویزه په سیستم کې ولري په شمول د هغو کسانو کوم چا باندې چې وطن کې تر 6 میاشتو څخه زیات وخت تیر شوی دی. نو په دغه شرایطو برابر کسان کولی شي چې بیرته متحده عربي اماراتو ته د دغو هیوادونو څخه راشي کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. په دې کې افغانستان، پاکستان هم شامل دي. که څه هم په دې لیست کې ځینې هیوادونو ته پروازونه مخکې خلاص شوي وو، خو په هغې کې به اکثرو هغو کسانو ته اجازه ورکوی کېده چې دوی به په متحده عربي اماراتو کې واکسین مکمل کړي وو. خو اوس هر هغه چاته اجازه ورکوی کېږي چې دوی WHO تایید شوي واکسین مکمل کړي دي او ورسره د ده ویزا یا اقامه په سیستم کې فعاله ده. کلم چې دغه واړو شرایطو باندې برابر وي، هغې نه پس کوم چا چې په وطن کې واکسین کړي دي دوی لپاره متحده عربي اماراتو جوازاتو یو سیستم جوړ کړی دی چې په هغه کې به په آنلاین ډول خپل معلومات د واکسینو معلومات ثبت نام کوئ. کله مو چې دغه سیستم کې ثبت نام مکمل کړئ د دې نه پس به الحسن اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. الحسن اپلیکیشن کې به خپل معلومات ورکړئ. هغې نه پس به تاسو په دې وتوانیږئ چې الحسن اپلیکیشن ته دننه شئ. بیا به تاسو وګورئ چې کوم واکسینو باره کې تاسو آنلاین ثبت نام کړی و هغه به ستاسو الحسن اپلیکیشن کې راغلی وي. د دغه ثبت نام طریقه ان شاء الله زه په راتلونکو ویډیوګانو کې درته ښایم چې څنګه به وکولی شئ په دغه سیستم کې خپل ځانونه ثبت کړئ. بل چې کله تاسو دا هر څه مکمل کړل هغې نه پس به PCR یا د پوزي ټیسټ کوئ کوم باندې چې 48 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی او هغه تایید شوي لیبرټرۍ څخه به یې کوئ کوم چې QR کوډ ولري. د دې نه پس بیا بل ریپډ PCR ټیسټ دی کوم چې هغه به د بورډینګ نه مخکې په ایرپورټ کې کوئ. د ریپډ PCR سهولت ممکن زموږ په ایرپورټ کې موجود نه وي، خو ما د اوسني حکومت څخه ښه ده چې دوی څومره زر وتوانېدل چې ایرپورټ بیرته فعال کړی شي، نو دغې تر څنګ د ریپډ PCR سهولتونه هم ایرپورټ کې ځای پر ځای کړي. که چیرې دوی دغه د ریپډ PCR سهولت په ایرپورټ کې ځای پر ځای نه کړه بیا به متحده عربي امارات د افغانستان خلکو ته اجازه ورنکړي چې بیرته دغه هیواد ته راشي. نو همدې له وجې دوی باید د ریپډ PCR سیستم په ایرپورټ کې ځای پر ځای کړي. کله هم چې دغه هر څه مکمل کړل او تاسو په خیر سره متحده عربي اماراتو ته ورسېدئ هلته به بیا په 4مه 8مه ورځ نوره د پوزې یا PCR ټسټونه کوئ. په دې کې کوم چا چې عمر د 14 کلونو څخه کم دی دوی د دې هر څه نه مستثنا دي. که یې واکسین نه وي کړي څه مسله نشته او ورسره PCR یا پوزي ټسټونو مسله هم نشته. بس اوس به صرف دې ته انتظار کوو چې کله به د کابل هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته بیرته پروازونه پرانیستل شي. که څه هم ویل کېږي چې د دې هوایي ډګر څخه به په راتلونکې هفته کې ځینې نړیوال پروازونه ترسره شي، خو هغه به کومو هیوادونو ته وي د دې معلومات لا تر اوسه نه دي راغلي. کله متحده عربي اماراتو یا د نورو نړۍ پروازونو باره کې کوم معلومات راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله زه به هم په وخت خبروم. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. حاد او باد اوسئ.